زموږ د دیني مسایلو د نشریاتو د چینلو عمومي مدیر او خادم مسؤول قاري عبدالستار سعید صاحب دا پوښتنه کړې ده چې دغه موږ په دغه چینلو کې په سوشل میډیا کې دغه دیني مسایل نشروو او د نړۍ تر هر طرفه پورې یې رسوو، د دې ثواب څومره دی او دا څومره فضیلت لري؟ نو محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی، کتابونه لیکي، د دین احکام نشرول، د دین د بقا دپاره کار کول، د اسلام د پیشرفت دپاره خدمت کول، دا عظیم ثواب دی. په یو ځای کې د یوې مسئلې د نشرولو، د یوې مسئلې د ویلو یا تر بل پورې د رسولو ثواب یې د 1000 رکعاتو نفلو سره مقایسه کړی دی. او په بل ځای کې وایي د یو شبه روز نفلي عبادت بهتره دی، او که یوه مسئله وایي چا ته ویل یا تر یو چا پورې رسول، وایي دغه یوه مسئله بهتره ده تر هغه یو شبه روز نفلي عبادت، ځکه هغه د دغه یو شبه روز نفلي عبادت ثواب دغه کس ته ولیکل سو، او دا چې دغه کس یا دغه عالم یو مسئله وویل یا دغه بل چا تر نورو مسلمانانو پورې ورسول، کیدای سي چې دغه د یوې مسئلې په سبب باندې د ډیرو مسلمانانو هغه جهالت ختم کړي، هغه رهنمایي ته راوګرځېږي. کیدای سي چې یو کار یې غلط کوي، غلط یې کوي په کلونو کلونو، کیدای سي دغه یوه مسئله واوري د هغه وړ جهالت څخه راوګرځېږي، د هغه وړدې ناپوهۍ څخه راوګرځېږي. بل بیا د خدای رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې بهتره د خلکو هغه دی چې ټولنې او جامعې ته مسلمانانو ته خیر رسیږي. نو دا څومره غټ خیر دی، دا څومره ستر غټ خدمت دی، ځکه یو څوک مال مصرفوي په سوشل میډیا کې، مصارف کوي او وخت ضایع کوي، خو د پاره د دین د بقا، د دین د احکام د نشرولو د پاره، نو دا یو عظیم ثواب دی. او بل د دغسې خادمانو چې د دین احکام، د علماء کرامو احکام، تقاریر، مسائل نشروي، تر مسلمانانو پورې رسوي، دا د دغه علماو سره محبت لري. د خدای رسول وایي په دنیا کې چې څوک د چا سره محبت لري، په ورځ د قیامت به هم ورسره وي. که دغه علما الله پاک و جنت ته استول، هغه محبین به هم ورسره ځي، ځکه الله رب العزت محب کس د هغه چا څخه نه راګرځوي چې هغه محبت یې ورسره درلودی. نو دا یو بشارت دی، دا یو زیری دی. که بل خوا وګورو، نن سبا په سوشل میډیا کې د اسلام پر ضد باندې توطیې روانې دي، د اسلام د ختمولو دپاره دسیسې جوړیږي. په سوشل میډیا کې پر دین او اسلام باندې، د دین او د اسلام پر احکامو باندې انتقادات کیږي، پر علماو انتقادات کیږي، زموږ پر مذهب باندې انتقادات کیږي. نو مقابله او مبارزه غواړي، خدمت غواړي. نو دا هم یو عظیم خدمت دی چې د هغوی په مقابل کې دغه زموږ اسلامي خادمان، زموږ د اسلامي نشریاتو خادمان، دا د هغوی په مقابل کې اسلامي نشریات کوي، د علماو مسائل نشروي، تر څو خلک آګاه کړي، پوه کړي، چې تر څو د کفارو د دسیسو ښکار نشي. او که بل خوا وګورو، نن سبا په سوشل میډیا کې یا دغه زموږ شاګردان چې رااستوي، یو ویډیو راواستوي، یا موږ په دې باندې وګورو، خلک د ګناه دپاره تمثیل کوي، او همداراز خارجي فلمونه ژباړي، د کفارو فلمونه ژباړي، پر دې باندې شپې سبا کوي، د ګناه دپاره دومره تکالیف کاږي. نو بیا خو د مسلمان دپاره دا غټ شرم دی چې بیا د دین خدمت نه کوي، او دین او د دین احکام یې صرف نظر ګرځولي وي. باطل خلک، د باطلې لارې خلک شپه او ورځ یې پر ځان باندې یوه کړې ده، د ګناه کارونه مخته وړي، په زیار او په کوشش باندې یې مخته وړي. نو دا به د مسلمان دپاره د پیغور خبره وي. نو الحمدلله موږ داسې مبارزین لرو، موږ داسې خادمان لرو چې د نن عصر د جید علماء کرامو مسائل د نړۍ تر هر طرفه پورې رسوي. دا هم یو ستر فضیلت دی، دا یو ستر ثواب دی، دا یو مبارزه ده، بالکل دا جهاد دی، د جهالت په وړاندې، د ناپوهۍ په وړاندې باندې، دا یو عظیم خدمت دی. او بل د بشارت خبره دا ده چې دغه د مسائلو نشرول دا یو صدقه جاریه ده، یو خیر جاریه ده. اوس که یو څوک په ټلګرام کې یا په یوټیوب کې یو مسئله نشر کړي، کیدای سي موږ تاسو نه یو پاتې سوي یو، خو دغه مسائل پر دغه صفحه باندې پاته وي، کیدای سي چې ډیر مسلمانان استفاده ځینې وکړي، کیدای سي چې ډیر مسلمانان یې واوري، چې هر څوک یې اوري او استفاده ځینې کوي، په هر وار یې اوري، نو په ثواب کې به موږ تاسو ورسره شریک یو، هر هغه څوک ورسره شریک وي چې دغه مسئله یې خپره کړې ده، نشر کړې ده. نو دا څونه د یو
خوښۍ خبره ده، دا یو بشارت یو زیری دی. او پر نور مسلمانانو مې هم غږ دی چې دغه مبارزې ته راسي. هغه ځوانانو ته مې دا توصیه ده چې شپه او ورځ په سوشل میډیا کې اخته دي خو بې فایدې اخته دي، راسئ د دین او د اسلام دپاره مبارزه وکړئ، د دین احکام شرعي احکام تر مسلمانانو پورې ورسوئ. دا چې په سوشل میډیا کې کفار او یا دغسې مفسدین خلک شپه او ورځ د اسلام او د دین د احکامو پر ضد باندې، د مذهب پر ضد باندې، زموږ ستاسو د عقیدې پر ضد باندې مبارزه شروع کړې ده، کوشش کوي، هڅې کوي، دسیسې جوړوي، توطیې جوړوي. تاسو د هغوی په مقابل کې مبارزه وکړئ. دا ستاسو دپاره جهاد دی، ستاسو دپاره یو عظیم ثواب دی. نو د علماو د صلحاو دغه مسائل، دغه تقریرونه تاسو نشروئ په سوشل میډیا کې. دا ستاسو دپاره د اسلام دپاره، د دین د بقا دپاره یوه ساتنه ده، یوه قوي مبارزه ده، بلکل جهاد دی ستاسو دپاره. راسئ دغه مبارزې ته او دغه د دین خدمت ته ملا وتړئ. بیا به الله رب العزت ته دلیل په وایاست چې موږ د اسلام خدمت کړی دی، موږ د دین او د اسلام او د قرآن دپاره ستړیاوې او زحمتونه ګاللي دي، وخت مو ضایع کړی دی، مال مو مصرف کړی دی. بیا به تاسو د دغه علماو د محبت په خاطر، د دغه صلحاو د محبت په خاطر، د دغه دین او د اسلام د خدمت په خاطر به تاسو الله پاک جنت ته داخلوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.